سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرو جوړ او روغ خوشحاله به یاستئ. نن راغلی یم سپینې سنځاوۍ ده. سنځاوۍ خو نو هم ښایسته وطن دی، شین وطن دی. ده وخندل، ده دغه بازار نه کې یاد بازار یې وارې لکه وه، ښایسته غرونه خو نو لري، ښایسته وطن خو نو دی، د ښایستو خلکو ځای دی سنځاوۍ. د ارمان وطن دی. ما اول واره زه چې را انټر کېدم، ما اول تراسه پر فیسبوک ولیکه چې د ارمان په سنځاوۍ کې. بیا ما ویلې کېدای شي هلته د کوټې بندوبست کوچنی وي، ګران کتونکي ډېر راسي. سنځاوۍ خلک خو ټلیفونان ډېر راکوي، او بس دا یم نن راغلی یم. اوس هر ورځ خو نو پښتانه ډېر دي، زه یوازې یم که نه. نو دا خلک سرمایداره دي، دغه هم کاروبار کړی دی، په وطن کې تجارت کړی دی له قسم قسم خلکو سره. اوس ساعت د وړو میلان لري. ښه دی چې پښتانه په نس ماړه شي، سرمایدار چې سرمایداره سي، له دا توربرګلوۍ به هم راووځي، له دا توپکانو به هم راووځي. نو د سنځاوۍ خلک ډېر ګیلې کوي، ای ته یاره دا زموږ د ودو خبره وکړه، دلته په سنځاوۍ کې ولور ډېر ګران دی. هلکه تګه سره د نجلۍ ولور تا ته وارثه خوري. زموږ پخوا یو چا یو سړي ته لور ورکړې وه په 10 لکه روپۍ. بس بل وار د خسر لور پیدا شوه، وایي ټلیفون ور وکړئ، ول د ټوټې د مبارک د ده په پیسو هغه یوه ټوټې واخیسته. وینې بله داسې پیدا شول د ټوټې د مبارک. یاره ټوټیانې به څه لپاره خو دونه روزګار دی. زموږ پخوا یو سړی وي، د ده دغه بیماري وه، بس ول زه د خریانو کره لاړم، خریان کور مې په زیارت کې وی. بس وروره د زویان خریان چې مه رالوبو 8 خریان. بس ما څه بلای ویسته، یو چپک دی، بل ګوډ دی، بل روند دی، بل چش دی، بل غوږور دی، بل چش دی. بس ول ما چې پرکو ده ویلې، ول ماما ستا خو هم سر دی کېږي لکه د کوکر سیټي. بل سر ته دې پام نسته. هغه سړی بیا هلته سجاول نومېدی، چې د بوندیو جلیبۍ والا ویل، هغه سره کښېنستی، ډېر ورسره کښېنستی. بل یې وایي پر واره ټوکه وکول، دا ستی اکاله د سجاوله بند کړي، خلک موټر ودروي، ورته یې جلیبۍ سته، دی ورته اسپاک یو ساده سړي ټي وي راوړې وه. بس بل وار تبلیغیان راغلي چې دا ټي وي به له کوره باسي. دا ورته ویل وجه څه ده؟ ورته ویل دا لمر بیا له الټې خوا راخېږي، دا اوس زموږ له رڼیا سره ویل زموږ له رڼیا سره کار دی، که لرې خوا راخېږي. موږ خپله شمسي په اسټاټوو. د شمسي کیسه رایاده سوه، یو ملګري ته ما ویل دونه سرایي مور ده، د پنکای د بندې عشق وه، شمسي دننه بیا ګیله وه زموږ شمسي خراب. او د ویل ناصر کاکړ پر یو مرغونې شرط سره کښېښوئ، که ستا ډېر عمر وی مرغونی زما دی، که زما هغه ډېر وی ستا دی. کاکړ ته ویل ستا څو عمر دی؟ کاکړ ورته ویلې ول زه په هغه وخت کې پیدا شوم، هغه اول وار چې لمر ناجوړه شو. ښه ول ناصر ته ویل ستا څونه عمر دی؟ ناصر ورته ویل هغه کال زما زڼی زوی مړ شو. ول مرغونی دما سو دما زو. یوه بله دارنګه ګپه رایاده شوه، دوی درو خټکی راوړی، یو ناصر و، یو اسکزی و، یو کاکړ. بس ول که چا ښه خوب ولیدی خټکی د هغه سو. بس ټیک دی، ساسې را کښېنستو. کاکړ ویلی ول زه خو په رښتو یوړم اسمانو له. اسکزي ته ویل ستا هغه څنګه خوب وی؟ هغه ویلی ول زه پر 12 بجې راپورته شوم، ته اسمانونه تللی. زه بیا ملایکو هغه ځای له یوړم، هغه لمر چې کې راخېږي. ښه ناصر ته ویل ستا هغه څنګه خوب وی؟ ناصر ورته چې ته یې دوه هلته لاړاستئ، خټکی مه وخوړ.
چې ته هلته لاړاستئ ټکي کار ما ور خلاص یاره څه د مور شیدې ښه د کارباري خلک دي ناصران هم زموږ د وطن خلک دي اصلجي هم زموږ د وطن دا خپل کاروبار کوي هم هغه خپل کاروبار کوي اصلګی چې پلو کې پښو کې چیرې ځې بالا جاپان ته ځه زموږ رسکوچې له ځي هم زیاته په جوړو اریان بیا یا پالتو پتلون په کوټه کې دارنګه بد کیسې سړی به یې کنه د ویګن چکله ورباندې هسې ټینګه کې تړی یا د پتلون خامخا دا معنا نه ده چې ته کوچې له لاړې ماډرنه شوې پتلون د پښو کې دا سړیتوب دی خامخا به سړی بل ځای له لاړې پتلون خوند هم نه در سره کوي پوی مخ پر توب بیا دا د یوه صدرۍ له پتلون سره پکاړی پښتنو کاروبارونه به کوو زه به سند له به وځو پنجاب له به ځو دغه خلک ګرد لري په پنجاب کې لوی لوی کاروبارونه دي هلته د پښتانه ډېره زوروره نمایندګي کوي که نه چې پښتانه کاروباریان شي پښتانه په نورو وطنو کې افسران شي خو دونه کمزوري یو تعلقاتو تعلیمونه دارنګه شی ډېر ښه شی دی زموږ خو سایکو دارنګه جوړه ده پلانی په پنجاب کې ډېر زورور دی مطلب پلانی د زور نوم ګسه سله پوژدې پښتانه خامخا وشي ته د زور نوم ورکوي په اخلاقیاتو چې څونه ښه کارونه کېږي په ښه پښتو هغه په ښه سیاست او په ښه تعلیمو دا خبره کېږي چا یو بیاکله سړی یو چا له تللی بیا هوښیار سړي وراسه ور وښووله داسې هلته ورته شروع هغه سړي ول دا ستا نه ده وینې دا به بله خبره ورته وکړه هغه ول دا ستا نه ده دا ول د بل چا بېل څه زه وکړم هغه ول ستا هغه دغه ده وینې ول ستا خپله دغه نو دغه ښه ښه منصبونه موږ په تعلیمو او په ښه کاروبارو پیدا کولی شو پښتانه خو بدنیتي دي د بل چا کار خرابوي چې یو کال پرسې خپله یې د هغه تر کار خرابېدو ډېر نقصان کړی هلکه پیدا ده څه شوه پښتانه یو مثال کوي چرمشکۍ له مار سره غځېده پر میا غوټه پرېږده دا شان رښتیا هم دی په دغه شانو سړی سرمایداره کېږي نه ای چین په ګوزو سرمایداره ای جاپان ګر د دنیا نه ده ورته اړه موټر د دوی غدی بل شی د دوی غدی موږ له ګرد دا ګرد پښتانه په دغه پلاستیکي بدنۍ جوړه په کار هم تر ګردو خلکو زموږ ډېره دغه پلاستیکي بدنۍ به یو سړی را جوړه کړي د سنجا والا حاله د بل چا کار خرابو پلانې دونې ډنګر خوا ده د پلانې دونې ډنګر دیوال دی پښې نه سپرتلی ستا په پردي دیواله کار ټیک دی خیال یې ښایسته دی خالي ګای په ګرانه زیراوی بله سوچ یې ښایسته دی به سړي ته دغه ورکوي چې شي مطلب اول وار چې سړی راځي څه ورته وایي ویلکم په انګریزي کې په شي کې په پښتو کې خدای د راوله په اردو کې بیا خوشامدید یاره موږ ته یو چا کره مېلمانه وو بس بل وار هلته په کور کې له ښځو سره غږ سوی چیرې دی ګډی هغه له مېلمنو سره ناست دی بس د ده دربی دی د دوی بیا یو لونی ورور دی دوی نه دی خبر کړی ښځو خبر بس بل وار ورور هلته چې د بیټک په وره کې ټوخی سوی ورونه یې ګرد سره ګبراو چې ژړ خو پر راننوتو دی یا خدای خیر بس ول بل وار چې دوی راننوتې چې شاوخوا یې وکتل ول دی ول مېلمانه دی ایمو خان وسته مېلمانه
یاره داسې خړ سو سړی اوس موږ ستی مړی له څرنګه مخ راړ مخ خو ستری نه داسې سړی بدل کې وینې نو دا و موږ ته په دا مېلمستیا کې دی کښنی سپکه راواوښت بس موږ چرت نه کوي سړی مې لونی په هر چا کې خلاص د غونه ګت شاټان نو دا و زموږ مړی والله مخال اوس د مېلمنو چې داسې شاوخوا یې کې راوکتل هو هغه خو یې په دا اواران په خوا کې یو چا ټیکه اخیستې ده یو وار د ټینکۍ اوبه دي بیا له بده مرغه جومات ورغلی تبلیغي جومات چې ورغلی دی ورور هغه یوه ګونۍ سیمټ نسي په خیشت او اوبه ختم شي ای د نیستۍ پیټي ټیکېدارې ده بیا له دونه لرې ځای راړې مطلب لکه له سنځاوۍ له سې له دغه راړې له بوریزه یا له چوتېره او بس هغسې اوبه راورسېږي هغه د جومات والا پر اودسو ختم په دوی کې بیا یو دوی د هغه بل کار نسته اودس دی سنجا د پنځو لمنځو ته 15 درس اودس څلو دی بې باوره اوس دستې د وکړ یو کوه بس ټینګ یې کوه که نه او بس دا یو بیا ډېرې سنجاوي وایي بل وار لاړې پر سنجا کښېنستی یا یې ټیکهدار ډېر ورته خبر دی پر سنجا کښېنستی یا یې ټیکهدار وارلی یا یې رنګه یې راپرکړ بس رای داسې امیر صاحب ته یې ونیول امیر صاحب ته و خدای ول په دغه کونه اوس څه ورموږلالی خلاص یاره د چا د شي سړی خیال وساتې وروره ما له سبزي زه خټکی یوړی په 1500 روپۍ مې واخیستی ما څنګه خټکی دې ولکړ نوی خوش بیرته یې راړه بس ماسې کور مات کړي هغه معنا نه لرل سړی پلی لا بې بیرته درلم بس سهار مو په ټیکري کې وپېچې بل ملګری را سره وی هغه ولی چشتی مالدا ټیپ شرمېدم د خندانه سس خټکی بس وروره دوی بیا وارې وارې بیا سونډه کش کړه څه د خټکي بوی هغه دا بوجو بوی وای بس بل وار په سبزي ور دننه کوي وروره څه خلاص مه کوي دی له خندا شین څه ورتاږي ورټایپ سړی زه شرمېدم یوه چرچیله ریړۍ والا زه خټکی وړی دی بس هغه اول وار یې ډېر خطا کړی دی داسې خوږ دی نو داسې خوند به یې نو داسې دی ډېر پر ګرم کړی دی هغسې کور ته وړی دی خټکی وروست دی بس سهار ور راغلی دی ریړۍ والا ته ویل د وادې سیاره په بند خټکي کې دې غول کړي نو ته یم مې وایي یوه ګپه راته کوی یاره ښه دی چې ګرځوله څنګه دی د سنځاوۍ هلکان سبقانو تعلیم شان کوی یا ای د ولور خان به مم خورو یاره ولوران خوندل یې ډېر دی بیوار یې بنده که تعلم لګیا یې هغه موږ یې له کوره ځان په بېرته مطلب له مسافرۍ ځان په راخلاصوو وینې کور مه یادېږي بچی مه یادېږي ادې مه یادېږي بیا چې دلې راسو بېرته پینټونه ورته کړي مسافر چې 3 ورځې راشي بیا یې پیانو له مخه چې ووځئ وینې دی را روان دی یو 5 ورځې چې تېرې شي نه وینې په سترګو په کوچنیانو کې وخت هغه پښتنو شان دی ګرد شان یې په خپله مالګه چاته مه ورکوئ موږ کژل کې د جارو له شپې مه وهئ دا موږ کژلی دی نوکان مه پرې کوئ لمبه مه اما لمبه مه دارخوره لمبېدن کې له راسه نه کړ یاره په پښین کې د یو کور کره زموږ شپه وه سهار وختي یې پورته کړو وروره موږ چې لمانځونه وکړو چای لسې راغلو اشنې چای وې د
داسې یو خوا به د سومالیانو څنګه خلک یاستې راپورته کړي مه د پۍ د چای پټې راکوئ شنې چای هغه د ککړانو خلکو شنې چای کله ترېدې لکه جلاب سې کوي پر شنه سهار دا زموږ سایکو خو داسې جوړه ده د شیدو چای دوی د پۍ چای والا د شنو چای والا دي موږ د شیدو د چای والا زیاته که هر څونه نیستمن غوا ساتو لیاقت بازار کې زموږ غوا لیاقت بازار کې ته غوا کوې هغه لږ مسران دي دا مسران هر شی اول ما کړی زه بیا ستی له پروګرامونه یم خلاص ستی په پروګرامو کې له ما شینخالۍ وچه پاته ځان په سنځاوۍ کې یم ځان په زیارت کې یم نه په پټه کې یم د چا واده دا د یو بل راغلی ستا د طبیعت مجلس شروع مخان مه پټوئ ودونه در پیدا کوم خو د سنځاوۍ اجانو غازیانو دا نجونې ارزانه کوي زړې یې کوي بیا بېرته مجبوره سئ ورکوئ نو بیا څه ضرورت دی هلک و نجلۍ باید په ځواني خپله رشته سره کوي واده سره کوي بیا به دا بدرنګیانې و دغه شیان نه یې وینې چې د وخت له سره د هلک هم وخوړل سي او د نجلۍ هم یاره زموږ پخوا یوه چوري تښته یو واده یې مخکې وی یوه تښته یې بله ور وکړه بس د یو ملک کره یې ورله د ملک مزدور بیا کونډ وی واده یې نه وی ور راووتی ور څه کیسه ده ډول ما نجلۍ راوړږي د هغه ویل وروره ستا هغه یوه سته 5,000 به درکړم ماته راکړه ول وینه 5,000 دا یو نوټه سور ول دا پنځرای به درکړم بس رایله یې که بلا یې لا که په اوله اریان یې نیس یې ساتی که څه دوه ودونه معنا هم نه لري چا د سړي 2 مهینې وې بس ده په یوه پسې منډه کښله وهله یا یې بلې ول خدایه ته و ته به ته مه پام کوې خدایه ته چاړه مه په وینې پرایه په الوزله خپل شیطانت یې کې کاوه ورته ته ته به ته مه پام کوې ستا په کار څه دی د دوی جان دی یو وخت به لی ګواښ سي دا ژمي کې بیا یې کار ژوند بیخي ګران دی کنج والا نه خاندي کار یې برابر مسران دي مسران بیا بس خالي دا خپل کار یې ډېر برابر واده له مخه ور وکړ لاس له مخه ور پرېمینځه مست راغلی پښې ټولې کړ ته یې ورته د سنځاوۍ ځوانان پکې راوله د دغو خلکو فریاد به دا جهان وویني چې دا ښایسته ځوانان دي ګرد در موبایل ونیسه موبایل نکاږي موبایل ونیسه موبایل ټیک دی ما بس بس یې بس بند که اوس به غی ارام کړو